ډیر درون منځونه په منافقانو باندې کم دي. صلات الفجر و صلات العشاء لس بجې منځ کم ذکر راغلی زه ته ماته وخیو کم کتاب کې راغلی قبل پیغمبر تاسو سره راغلی موږ ته نه معلوم دا موږ ټک ټک سلام نو لکه دا منځ بیا الله قبلې دي منځ خدای الله رسول وایي چې دا منځ اخلا ده دا خو الله نه قبلې کلونه بچو جماعت ته نه دي. ډیر خلک بداسي چې هغوی با په کلونو باندې په جماعت کې چېرته 15 ټایمه یو ورځ 15 ټایمه مونځ دی. بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه بارډر د کفر او د شرک او د اسلام هغه مونځ پرې خودل دي چې مونږ پرې خودل مشرک فیصله ده صحابه په دې باندې دا چې چا مونځ نکو مونځ گزار نو قصدن عمدن مونځ پرې خودل دا سره اتفاقی تور باندې صلاه صفت د چا د منافق حدیث کې راځي اثقل الصلاه علی المنافقین ډیر درون منځونه په منافقانو باندې کم دي. صلات الفجر وصلات العشاء ولی کم ډیر سخت منځونه کې منافق سړی دی او که ښځه ده سوچ کو ایزان تا چې سار منځ نه شو پاتې دی ودو شیطان ولا په غوږ کې امتیاز کړی وي غوټې ورته اچولې وي پاتې سترګې ګلاو کې د چلو کې د غوا په شان غوی په شان بیا ودی شي بیا ورته آوازو کې د الله باندې پاڅه منځ وکړه بیا پاڅه ما غوی په شان آواز کوي که نه کوي تاسو سوچته وته که نه غوی په شان آواز کوي خیال هم دی شیطان په دې باندې سوري که نه غوټې ورته اچولې پاڅي 10 بجې وي الکه مې کوه بیا 10 بجې مونځ کم ذکر راغلی زه ته ماته وښیو کوم کتاب کې راغلی که بل پیغمبر تاسو سره راغلی موږ ته نه معلوم دا موږ ته مو ویسه موږ هم دا خوب خوښ دی خوب د چا نه دی خوښ په دې رمضان کې ټول موږ 2-3 غنټې خوب نه کوو څه پراته دی که نه خو نه د الله حکم دی د الله رسول وایي اثقل الصلاه علی المنافقین منافقان باندې کوم سخت دی صلات الفجر د سهار مونځ نشي پاتې دی ورته و صلات العشاء او د ماسخوتن مونځ ملا ماتې خوراک یې کړی خېټه دومره رابار کړي یې خېټه مې درنه مې خوربات کي څه ضرورت دی مونځ سره چې مونځ وکړه الله باندې دغه یو وجه څه ده په دې مونځونو کې خلک چاته ځان نشي ښودلی سهار مونځ خو چند کسان دي که نه بیا به پلان خلک و چې پلان کې خان نه دی راغلی خلک باسې همداسې نشي ویلی ځکه ډېر خلک نه راځي که نه ماسخوتن مونځ هم تیاری څوک نه وي اوس خیر هغه تیاري معیاري نشته دی خو په هغه وخت کې به تیارې وي اوس هم هغه صورت اوس هم جاري دی منافق سړی تاسو وګورئ مونځ کې نه وي اکثر ماسخوتن مونځ کې هم نه وي او د سهار مونځ کې هم نه بنا پر ضرورت لکه اوس یو ضرورت راغلی تا د چا دمکي ده د دښمني ده د مرګ خطره ده نو بیا که سړی نه راځي دا معذوره دی ګورئ یا یو سړی بیمار دی معذوره دی کور کې هلته آواز کوي الله اکبر الله اکبر مؤذن وایي حي على الصلاه حي على الصلاه لندن ته راته بیا وایي حي على الفلاح حي على الفلاح دا بنده ودی نو ورځي بس کور کې پاسي دا منافق په شان منځو کې سره ټنګي ورګه ټک سلام نو لکه دا منځ بیا الله قبلې دی منځ خدای الله رسول وایي چې دا منځ اخلا ده دا خو الله نه قبلې قابل قبول نه ده نو ګوره بغیر د ضرورت نه د سړي منځ په کور کې نه کېږي دا اوره دا خبره پوهېږئ په دې باندې من سمع النداء فلم يأتي الى المسجد فلا صلاة له د الله رسول حدیث دی اذان دی واورېده او مسجد ته نه راځي دا منځ ورستا نه کېږي چې ته پروت یې بېغمه عذر نشته منځ صحیح دی امام صحیح دی اختلاف نشته بله مسله نشته د بیمارۍ مسله نشته او ته پروت یې کور کې ستا منځ کېږي تا خو دا ډېر خلک به داسې چې په کلونو به چېرته جومات ته نه تلي ډېر خلک به داسې چې هغوی به په کلونو باندې په جومات کې چېرته 15 ټایمه یو ورځ 15 ټایمه مونځ نه کړی راځئ وګوره دا ګز او دا میدان داسې دي که نه که نه دي ګوره دا شی مه کوئ دا مونځ د الله دپاره دی عبادت د الله دپاره ځان نه کوساله مه جوړوئ سستي مه کوئ په دې کې ډېر خلک مونځ نه کوي مړه تله دې غم وړی چې هغه تله د سهار د ماښام مونځو کې د ماسخوتن کوي یې نه وایي دا مونځ څه شی دی پکې مړه دا څه تاسو ځان دغه جوړ کړي اوسګار یې د مسلمان بچی دی د مسلمان په کور کې د مونځ دله نه کوي سره یې کوي نه لباس ته چې وګورې ته چې دا اوس جړا دی که دا انسان دی هلک دی یختو ته چې ته وګورې ته به چې دا اوس خنسا دی مکمل ته به دا نه وایي چې دا هلک دی لباس ته وګورې چست لباس یختو ته وګورې دا بل شرم میکپونه مې هم پکې کړي هلکانو میکپونه کوي یره که بې غیرته ستا د پلار غیرتي نه دی که د مور دې ښځه نه وه چې ته داسې دغه ته پیدا شوی نه ولې هلک میکپ کوي نو هلک ته میکپ ته څه ضرورت دی که څه جنۍ میکپ وکړي نو ضرورت وي ځان خاوند ته خسته کړي نو ته چا ته ځان خسته کوې خبرې به لګي سختې هم کوو لګي سپینې به هم کوو اگر که بعضې خبرې موږ ته مناسبې نه ښکاري نو دا مونځ چې د مونځ ټایم راشي ناست به د جومات په ګوټ باندې موبایل به لاس کې نیولې گیم به کوي او د الله ته به سجده نه لګوي دومره څوک بیا نه پیدا کېږي چې ته وایي چې دا مونځ ولې نه کوې تا لکه دې ته خو ښه پیدا کېږي چې امین ولې وې رفع الیدین ولې کې جماعت ته چې کوم دی وختي مونځ نه کوو چې چا وکړو د هغې سره لانجه کوي او د جومات په دیوال باندې تا ته سړی ناست دی پبجي کوي فری فایټر کوي همدغه شان نور ګیمونه کوي هغې ته څه نه وې
نو معلومیږي دا چې ساده الله دین سره دښمنی ده کنه الله دین سره ستورانه ده. نو ګوره دا خلک منځونه نه کوي د الکان ښا جنکۍ منځونه نه کوي الکان منځونه نه کوي. قسم په الله که د الله مخې ته په داسې حالات کې ورشئ کنه داسې کوتکي به باندې ماتي کنه چې ستاسو یادي د دې خبر ته خو یو ځل ورشه هلته انکر منکر دي چې داسې ګروزونه به نه وباسي چې ایره به هم کي ایره داسې ماران به د باندې راپرېږي چې ټک دله درکړي کنه ایره به هم کي بیا به دله الله وجود درکوي. حدیث کې راځي واوره دا حدیث ذهن کولاو که ستا ذهن کار نه کوي ته ودی په دې خبره کې بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه بارډر د کفر او د شرک او د اسلام هغه مونږ پرېښودل دي چې مونږ د پرېښودل مشرک هم یې کافر هم یې. اتفاقي فیصله د صحابه په دې باندې دا ده چې چا مونږ نه کوو مونږ ګزاره نه و قصدن عمدن مونږ پرېښودل دغه سړی اتفاقي طور باندې صحابه وایي دا کافر دی. اتفاقي فیصله د صحابو نه چې په کفر باندې راغلی دغه صرف په مونږ باندې راغلی ده چې څوک مونږ نه کوي مونږ ته سپک ګوري نه کوي ځان پټی را پټی یو وخت کوي یو نه کوي الله به رانیسي دله به سزا ورکوي. دا منځونه شروع کړي د الله بندګانو ځانونه مسې ودعا اچولي دي ولا یتون الصلاة منځونو ته نه راځي چې مونږ نه کوي خو منافق یې کنه تا او په مشرک او کافر کې بیا فرق څه شو. هلکه دا حکم الهي دی دا کوه ځان مه بوده کوه ځان مه پټوه د دې نه.